درنو لیدونکو السلام علیکم. ځینې پخواني افغان پوځیان لا هم د طالبانو په بند کې دي. ځینې پخواني افغان پوځیان چې لا هم د اسلامي امارت په بند کې دي، کورنۍ یې د برخلیک په اړه اندېښمنې دي. د دغو پوځیانو کورنۍ وایي دغه سرتیري واک ته د اسلامي امارت له رسېدو سره سم دوی ته تسلیم شوي وو، خو تر اوسه بیرته خپلو کورنیو ته نه دي ستانه شوي. د اسلامي امارت د مطبوعاتو یو تن مسؤل بلال کریمي وایي په دې اړه پلټنې روانې دي. بلخوا پوتین د ازبکستان، تاجکستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره پر افغانستان خبرې اترې کړې دي. سپوټیک اژانس راپور ورکړی دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ازبکستان، تاجکستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره د افغانستان په وروستیو تحولاتو او ګډو همکاریو خبرې اترې کړې دي. په دې خبرو کې یادو اړخونو د افغانستان سوله او ثبات، د سیمې د پرمختګ او ثبات کلي بللې ده، او په دې برخه کې د سیمې هیوادونو پر ګډو همکاریو هم ټینګار کړی دی. بل پلو ازبکستان وایي پر افغانستان خپله برېښنا نه پرې کوي. د رسنیو د راپورونو له مخې ازبکستان ویلي دي سره له دې چې افغانستان یې د برېښنا له درکه پوروړی دی، خو پر دغه هیواد برېښنا نه پرې کوي. تر دې وړاندې ځینو رسنیو راپورونه ورکړي وو چې ښایي افغانستان ته د برېښنا صادروونکي هیوادونو د پیسو د نه ورکړې له امله د برېښنا جریان قطع کړي، خو اوس ازبکستان وایي چې افغانستان ته د برېښنا صادرات نه دروي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.